أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. یو ربط ما قبل سره داده مخکې د يهوديانو اتباع منع وشوله نو اوس دغه د کې الله تعالی حکم د استقامت کوي چې يهوديانو اتباع ما کو په خپل ایمان باندې ټینګ پاتې شو حکم د استقامت دی اور بیا رتلون کی آیت کې واعتصموا بحبل الله جميعا دې کې د دې خبره بیان دی چې خپل مینس کې اتحاد پیدا وکړو چکل تاسو کې دغه استقامت علی الاسلام راشي اور اتحاد در کې راشي نو په دشمن باندې به غالب شو. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان ولو اتقوا الله او یریګو تاسو الله تعالی نه حق تقاته لقد سرنګ حق ته یریدلو د الله تعالی نه دی تقاته ای تقات الله او دغه تقاتی د مصدر دی ای تقواه حق تقاته حق تقات الله سرنګ حق ته یریدلو د الله تعالی نه دی دسه الله تعالی نه یریګو نو بعض مفسرین حضرات فرمایي چې دغه آیت مبارکه منسوخ دی او د لپاره ناسخ بل آیت ته چې الله فرمایي فتقوا الله مستطعتم او یریګو تاسو الله تعالی نه څومره د تاسو وسوي طاقت وي ومونږ ورته یو څه نه آیت مبارکه منسوخ نه ده بلکې دغه آیت مبارکه مقید ده په قید د مستطاعتم سره هغه آیت مبارکه د پر قید ده یعنی اتقوا الله او یریګو الله تعالی نه حق تقاته څنګه حق ته د یریدلو د الله تعالی نه هغه حق ته یریدلو د الله تعالی نه څه شه دي مستطاعتم څومره د تاسو وسوینو خپل وس مطابق د هر چا خپل وس مطابق تقواوی نو هغه حق یره د الله تعالی دی نو منسوخ نه دی ولا تموتن اور مامړي ګو تاسو الا مگر وانتم په حال کون د تاسو کې مسلمون چې تاسو مسلمانانو یعنی څه معنا ای اثبتوا علی الايمان الا ان تموتوا اثبتوا علی الايمان ثابت قدمه پاتې شو تاسو په ایمان باندې الا ان تر دې پورې تموتو چې تاسو مرګ راشي تاسو مړ شو دغه تعبیر مونږه ذکر او بستل چې ګوره د دې کې الله فرمایي چې تاسو مامړېګو نو اوس تاسو مامړېګو نو دا خو مرګ دا خو مقدور د احد نه دی زمونږ او تاسو د قدرت لاندې خو نه دی کنه چې الله مونږ ته یې مامړېګو نو مونږه به نمړېګو خو الله تعالی پرېګ د ولو خو کنه خو علامه دې پرېګدي چرته کله نیټه پورا شي مړېږي به نو دینه مراد دا دی چې تاسو ایمان باندې ثابت قدمه پاتې شو ایمان دا یو عارضی شی نه دی چې تاسو بس ایمان یو ځلی قبول کړلو بس خبره خاتمه نه دغه ایمان باندې به ثابت قدمه پاتې کېږي د ایمان تقاضې به ټول خپلای ایمان کې به 100% داخليږي سر نه واخله تر خو پورې به اسلام کې داخليږي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه دغه اسلام کې به ژوند تیری نو څنګه ته ژوند تیری او مکه شانتی به تا ته مرګ رسی او څنګه تا ته مرګ راغلو او مکه شانتی به ته دوباره ژوند کیدل شي نو دی وجنه الله فرمایي ولا تموتن الا وانتم مسلمون یعنی تاسو دا غواړو چې قیامت پر ورځ په حالت اسلام کې را پاتې مسلمان الله پنيز باندې دستا ول سر اوچتوي نو هغه د پر ضروری دا دی چې په حالت اسلام کې وخت تیر کا درنګي وخت تیر کو نو تا ته مرګ اسلام کې راشي اسلام کې د مرګ راغلو نو تب دوباره سره پسې په حالت اسلام کې برپاسي
واعتصموا بحبل الله جميعا. نو اوس دې کې یو ربط خو مخکې د تبیان شو چې باهمي اتفاق اتحاد پیدا کولو ترغیب دی دغه ځای کې، اور بل یو ربط دا دی چې دغه ځای کې ترغیب علی القتال دی، ترغیب علی القتال، او دې کې درې امور ذکر کوي ښا. اور دغه امور څه د پاره، یعنی دغه امور دی تعبئه الجهاد د پاره، تعبئه الجهاد یعنی اسباب الجهاد، د جهاد اسباب بیانې. څه جهاد ولې کوا، یو سبب دا دی چې ما تا باندې احسان کړی دی، ما تا باندې انعام کړی دی. واذکروا نعمت الله علیکم، او چوک چې پچا باندې انعام وکي احسان وکي نو هغه د پر جنگيږي کنه، هغه د پر سړی توپک رخلی کنه، یره د زما محسن دی. نو الله هم فرمایي چې ما تاسو باندې انعام کړی دی، احسان مدر باندې کړی، نو ما د پر توپک رواخلو، زما دین دا توپک په ذریعه سره غالب کو پزما کې مخ باندې. صحیح شو، یو سبب د جهاد دا دی. اور اندرنګي بل یو سبب د جهاد، چې جهاد زکه کو کچرته تاسو جهاد پریک دول کنا نو تاسو کې به تفریقه راشي، تاسو به فرقې شو. ځکه چې کله تاسو جهاد کوو نو تاسو به باهمي اتفاق او اتحاد وي، یعنی تاسو به جهاد کې مصروف او دغه لینی کارونو نه به تاسو بیغم او ځکه چې جهاد کې به تاسو مصروف او لکه کله چې سړی لینې شي کنه نو بل بیا آسی پاسی کارونه کوي، ابس کارونو کې لګیاوي. او چې کله یو سړی مصروف وي، یو با مقصد کار کې لګیدلې وي، نو ابسیاتونه هغه محفوظ وي. نو تاسو جهاد کوو نو خپل من کې اختلافاتونه تفریقونه به تاسو محفوظ او اندرنګ بیا دریم سبب هغه دا دی چې صحیح دی یو وخت د پاره دغه جهاد بالسيف د معطل کېدل هم شي، ځکه چې کافران هغه جزیه درکې، یو کافر هم د صفات نشو، مسلمانانو غلبا شو، الله دی راولي. نو اوس دا دی چې جهاد بالسيف او پاتې نشو، جهاد بالسنان، نو دا دی چې جهاد باللسان بیا هم جاری ساتو. تاسو کې یو ډله د سپکارې دی چې هغه جهاد بیانونه پرې نګدي، جهاد بیان به هغه کوي، جهاد جذبه خلکو کې پیدا وای. ولتکم منکم امه يدعون الى الخير، یو ډله تاسو کې بیا هم د سپکارې، اگر که جهاد نشته د ځمکې په مخ باندې او یو ډله د سپکارې دی هغه خلکو ته د جهاد ول شوق ورکړي. واعتصموا، تاسو منګول خاخي کو بحبل الله، رسید الله تعالی سره، بحبل الله وهو القرآن، هغه قرآن دی. ولی لقوله علیه السلام القرآن حبل الله المتین، صدق قرآن دا الله تعالی مضبوط رسید. وهو القرآن لقوله علیه السلام القرآن حبل الله المتین. جميعا اجتماعی انداز کې، اجتماعی انداز کې دغه قرآن سره تاسو منګول خاخې کو. اجتماعی انداز دا کنه لکه نن سبا غوندینا، نن سبا هر یو ډله هر یو فرقه هغه د قرآن خپل ځان د پر استعمالي کنه، وښولي هر یو فرقه هر یو تنظیم هر یو پارټي هغه قرآن مجید د خپل مسایلو د پر استعمالي، خپل مذهب ورنه ثابتي، خپل عقیده، خپل نظریه او نور به ټول خبره هغه پریږدي. ټول قرآن به تفسیر درته کوي، بس خپل یو شی حکم دی بس هغه به درته رنسي، هغه به درته توي او رتوي. نو دسه نه بلکې اجتماعي انداز کې، یعنی دغه قرآن مجید تاسو ټول رواخلو. اور ولا تفرقوا، تاسو فرقو کې ما کېګو، فرقه ما جوړېګو، ډلې ما جوړېګو، بلکې ټول مسلمانان یو شو. وذکروا، یاد کو تاسو نعمت الله، نعمت الله تعالی علیکم سے پتا سو باندې دي. اذ کنتم اعداء، دغه اذ د ظرفیم کې دل شي او تعلیلیم کې دل شي. نعمت الله تعالی سے پتا سو باندې هغه کلو اذ هغه وخت کې کنتم سو تاسو اعداء دشمنان، اعداء فيما بينكم في زمن الجاهليه، فيما بينكم في زمن الجاهليه، په زمانه د جاهلیت کې دینه مراد اوس اور خزرج دي. شان نزول واقعات دا بیانوي چې شماس ابن قیس دا یو يهودي وو، څکله دغه مسلمانانو اتفاق اتحاد او قتل نو ډیر حسد کې راغلو، ډیر تکلیف ورته ورسیدل چې دغه مسلمانان څنګه دا یو شوی دي. نو دا شاعر هم دغه ځکه اوس اور خزرج د دوی قبیلې وي، د انصار او صحابه ولا
او دو زمانه د جاهلیت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړلو نه مخکې دو سونه کاله بدیانی چلیدلی وي مړی شي او ډیره سخته بدی و او څکه کله نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړلو نو دو دغه دشمنیان ټول ختم شي خپل مند کې ورونو په شانت شو هر څه په ویر کو نو دغه شیطانت وکړلو سدي اشعارو کې دغه اوس او خزرج د هغه وختینی دشمنیان رایات کې سکله هغه وختینی دشمنیان رایات کې نو خامخ دو کې هم هغه غیرت بیا را سرګان شو اوس او خزرج خپل مینس کې ونه خطو او خپل مین کې خبره او ترې دغه صحاباو تیزی شروع کړل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګیدله ډیر زیات خفا شو او راغلو صحابه کرامو ته واعظ نصیحت او الله تعالی د طرف نه دغه آیتونه مبارکه هم راغلو ستاسو سرنګي دشمنانو بیا الله تعالی تاسو مینس کې دسه محبت راوسته چې چوک تاسو کې فرق نشي کولای چې تاسو خپل کې ورونه یو یا څيو خو بیا تاسو ګرځيګو چې تاسو دغه بیا دشمنان شو او دغه ورور ولی تاسو پریګدو د څکو نو دغه شان نزول واقعانو الله فرمایي هغه وخت کې چې تاسو وو دشمنان فالف بین قلوبکم او یا اذ تعلیل دي نو یاد کو تاسو نعمت الله تعالی ولی زکات کو چې وو تاسو اعداء دشمنان فالف تعلیف دا دو کپړو د سي طریقې سره ګندلو تیای کنا پیون لګولو تیای چې هغه کې د پیون او د ګاری پاتہ نه لګي ښا صحیح شو د سي طریقې سره وګڼلې نو الله هم فرمای فالف بین قلوبکم تعلیف را واستلو الله تعالی په من د زړونو د تاسو کې فاصبحتم پس وګرځیدلو تاسو بنعمته په نعمت په فضل د الله تعالی سره اخوانن ورونه شولو تاسو نو دغه ورور ولی ما ختمو وکنتم اور وہ تاسو علی شفای جانب تا شفای ساحل تا حفرتن د کندې یعنی د کندې په طرف باندې و تاسو من النار او دغه کنده د اور د جهنم وا فانقذکم فاخلصکم پس خلاص کړلو تاسو الله تعالی نجات در کړلو تاسو ته الله تعالی منها من الحفرته دغه کندې نه نجات درته درکو او څه شي زرا بالاسلام په اسلام سره یعنی تاسو مشرکانو تاسو کافرانو کدقه حالت کې تاسو ته مرګ راغلی نو جهنم کې ورځیدل د تاسو یقیني نو الله درته ایمان درکو اور الله تعالی دغه کندې د جهنم نه تاسو باج کو نو لہذا تاسو بیا دې طرف ته ماسو کذالک اندرنګ یبین الله بیانای الله تعالی لکم تاسو ته آیاته دلائل د توحید لعلکم دې د پاره تهتدون تاسو هدایت مندون کی شو ولتکم منکم امه يدعون ربط ما قبل سره داده سګوره لعلکم تهتدون چې تاسو هدایت مندون کی شو وګوره صرف خپل هدایت دا کافی نه دی ښا په خپل هدایت باندې اکتفا ما کو بلکې خلق خدا د پر تاسو هادیان جوړ شو اور اصل کمال اندقه دی چې سړی په خپل هم هدایت یافتاوي اور بل د پر سړی هادي وګرځي بل د پر سړی هغه راهنما وګرځي ولتکن دغه کانا تاماده نو څکله تامادی نو په معنا د تثبت دی ولتکن ولتثبت منکم اور ثابت وی تاسو نه یعنی ثابت پاتې شي تاسو نه امه ای جماعت یو جماعت یو ډله يدعون تبلی هغه ال الخير خیر طرف ته ال الاسلام اسلام طرف ته هغه بلی ويأمرون بالمعروف دا عطف تفسیری دی ښا هغه خیر طرف ته بلل څه شي دي چې هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر دی ويأمرون اور امر کوي دوی بالمعروف په معروف باندې معروف وهو امتثال الطاعات څه هغه امتثال د طاعات دی وینهون اور من کوي دوی عن المنکر د منکرنا څنګه څه شي دی او هو ارتکاب السیئات څنګه ارتکاب د ګناهونو دی اور یا المعروف نیکی نو کامل نیکی ورنه مراد دی څه توحید دی اور منکر گناہ نو کامل گناہ ورنه مراد دی څنګه شرک دی
نو امر کوي په توحید باندې اور منع کوي د شرک نه. و اولئک او یا مطلق گناہ مطلق نیکی لکه پہلا ته بیان شو. و اولئک او دغه کسان کم کسان یعنی الموصوفون بما ذکر هم المفلحون خاص دوی کامیاب دي. الفائزون الناجون دا کامیاب دي. الناجون نجات مندون کی دي. یعنی ګوره دا الله تعالی د کامیابی اصول و خودل. څهغه سړی به کامیاب وي څهغه داعی الی الخير وي اور امر بالمعروف کوي اور نهی عن المنکر کوي نو دغه سړی به کامیاب وي دته به الله تعالی غلبا ور کوي. ولا تکونوا کالذین تفرقوا دا او زجر دی اور تخویف دی چاته ایمان ولا وتخا ایمان ولا وت الله تعالی زورن ور کوي تنبیه ورته ور کوي اور ير ورته ور کوي چې تاسو هغه خلکو په نقش قدم باندې ماڅو چې هغه خپل مینس کې فرقه شویو کچرتا تاسو هم د قشانتی فرقه جوړ شولو نو تاسو د پاره بیا عذاب عظیم. ولا تکونو اور ما کې گو تاسو کلذین پشانتی د هغه خلکو مراد يهوديان دي. کلذین نه مراد يهود تفرقوا صحابوی ډلې شویو واختلفوا اور اختلافی کړو. نو بعض مفسرین فرمایي تفرقوا واختلفوا نو د عطف تفسیری دی خدا دی څه عطف تفسیری نه بلکې دواړو ولا مختلفی معناګانی کیدل شي. تفرقوا دین تفرق بالعداوت مراد دی یعنی هغه تفرق هغه ډلې جوړول هغه گروپ بندي کول څه هغه په اعتبار د دنیا سره وي یعنی دنیا د واجینا نسبی دشمنیانو د واجینا اندرنګي بغض اور عداوت د واجینا ډلې جوړی شي ښا اور اندرنګي وختلفو تعلق هغه به دین سره کې وختلفو نو دسی بشي تفرقوا بالعداوت واختلفوا بالدین اور اختلاف یعنی ډلې جوړیدل گروپ بندي کول دینی په اعتبار سره صحیح شواله کنن سبا دینی اعتبار سره څومره ډلې دي څومره فرقې دي یوانه ماده بلبل نه ماده یو شرټینګ کړي بلبل شه یو ته کافر نه یی بلبل ته کافر نه یی. من بعد ما رست د هغنا جاءهم سرغلی دی دویتا البینات نه مراد دغه دی کې الحجج الواضحه دلائل الحجج الواضحه څنګه واضح دلائل دي الموجبه للوحدت څنګه موجب د پاره د وحدت دي د سي دلائل دغه ایمان ولوتا دغه يهوديانو ترغلیو خو بیا هغه ډلې جوړ شوی وخا نو دغه شانتی تاسو ما کې وو و اولائک او دغه کسان سدي لهم دوی د پاره عذاب عظیم لوی عذاب دی. یعنی دغه کم خلق صدقه مخ کې کم موصوف شو الموصوفون بالتفرق یوم تبیض یوم د ظرف ته اور دغه ظرف چا د پاره دی عذاب عظیم د پاره دی. دغه عذاب عظیم بکلوي یوم هغه ورځ تبیض سسپینیږي به وجوه مخونه وجوه تنوین ایوازی دی نو ای وجوه اهل التوحید والسنت مخونه د اهل التوحید والسنه ولا توحید اور سنت ولا مخونه به سپینیږي پړکیږي به وتسود اور توریږي به وجوه اهل الشرك والبدعات مخونه د اهل الشرك اور د بدعت ولا دو مخونه به توریږي. فاما الذين او دا تفصیل بیانی دا خو اجمال شو څه بس مخونه به سپینیږي اور مخونه به توریږي نو اوس تفصیل بیانای خو په طریقې د لف نشر غیر مرتب سره زکات اجمال کې یوم تبیض وجوه اول ذکر دی اور تفصیل کې هغه رستو ذکر دی اور اندرنګي تسود وجوه اجمال کې اول ذکر دی اور تفصیل کې دویم نمبر ذکر دی تفصیل کې اول ذکر دی. فاما الذين پس باقی هغه خلق اسودت چتور شوی دی وجوههم مخونه د دوی یقال لهم یله بشی دوی تا
یعنی هغه خلک چې هغوی مخونه تور شوی دي یقال لهم هغوی ته ویل شي څه ویل شي اکفرتم آیا تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم وروسته د ایمان خپلنا فذوقوا العذاب ان کان الامر كذلك ان کان الامر كذلك څنګه خبره دقه شانته دي تاسو کفر وروسته د ایمان خپل نه کړی نو باز فذوقوا العذاب پس اوڅخو عذاب بما کنتم تکفرون ما د مصدری دی نو بسبب کفرکم با سببیا ما مصدری بما کنتم تکفرون ای بسبب کفرکم بتویل مصدر په سبب د کفر د تاسو خامولی سے اوس ظاهرا دغه آیت کې مراد اغا مرتدین خلق تیخا لکه اکفرتم بعد ایمانکم آیتا سو کفر کړه دي روسته د ایمان خپلنا نو دغه سزا د مرتدین ولده سم مرتد خلق ولا چهره هغه ټکی توری صحیح شو اور بیا ممکن ده سدینه تمام کفار مراد وي دا اوله توجیه سدینه مراد څه شدي مرتدین دي اور دویمه توجیدات تمام کفار هم مراد کیدل شي د دې امکان هم شته دي نو بیا به دغه ایمانکم دی ایمان نه فطری ایمان مراد وي ښا کم ایمان به مراد وي فطری ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنا سما من مولود الا یولد علی الفطره یو معشوم د سینه دی مگر هغه پیدا شوی دی په فطرت باندې په فطرت د اسلام باندې خدا دی چې هغه باندې بیا د ماحول اثرات وي د معاشري اثرات وي او د مور او پلار اثرات وي کچرته مور او پلار عیسایان وي نو د بیا عیسائی جوړ شي يهوديان وي يهودي ورنه جوړ کی اندرنګي بت پرست وي بت پرست ورنه جوړ کی اندرنګي هغه د اور عبادت کوي نو اور عبادت شروع کی وغیرہ وغیرہ خو دا شو ابتدا د دې هغه په فطرت اسلام باندې شوی پیدائش د دې په فطرت اسلام باندې دی نو ایمان نه به فطری ایمان مراد شي اور بل دریمه توجیه ورکې داده چې دینه مراد هغه منافقان دي اکفرتم یعنی ای اظهرتم الکفر آیا تاسو اظهار کړو د کفر بعد ایمانکم یعنی بعد اظهار ایمانکم روسته د اظهار د ایمان خپلنا تاسو ایمان اظهار کړو هغه نه مرستو بیا کفر کړو واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون دا دریمه توجیه اور څلورمه توجیه دا دی چې دینه مراد اهل کتاب دي نو اهل کتاب اکفرتم آیا تاسو کفر کړی دی نو آیا اکفرتم بمحمد صلی الله علیه وسلم اور بعد ایمانکم رسل د ایمان خپلنا چې يهوديان وي نو بعد ایمانکم بموسی عیسایان وي نو بعد ایمانکم بعیسی کوئی شي په خبره نو دا څلور توجیهات و اما الذين اور باقی هغه خلق ابيضت سپین دي وجوههم مخونه د دوی ففي رحمت الله ای فهم کائنون فی الجنہ ذکر د رحمت الله تعالی دی اور مراد جنت دی یعنی اطلاق اللازم ارادت الملزوم رحمت دا لازم دی جنت تا رحمت سره لازم څه شه دی جنت دی نو ذکر د رحمت مراد ورنه جنت نو ففي رحمت الله ای فهم کائنون فی الجنہ پس دوی دا به کائن ثابت وي په جنت کې او هم اور دوی به فیها په دغه جنت کې خالدون دائمون مؤبدون یا دائمون باقون دوی به همیشه وي دغه جنت کې بخلاف الكفار په خلاف د کفارو فانهم فی العذاب مخلدون بخلاف الكفار فانهم فی العذاب مخلدون ځکه هغه خو به عذاب کې همیشه وي تلک آیات الله دا صداقت رسالت دغه آیاتونه د الله تعالی دي اندرنګ صداقت کتاب الام دي دغه آیاتونه د الله دي نتلوها په حال کون دغه آیاتونو د الله تعالی کې دا جمله حالیه ده چلولو مونږه دا الیک پتا باندې پیغمبر علی السلام بالحق پسچ سرا پرختیا او سرا یعنی دا رښتیا آیتونه دي ښا وما الله او یا دغه بالحق لاظهار الحق یلشي
د پاره د اظهار د حق مونږه د غلولو پتا باندې وم الله غند الله تعالی یرید س اراده لري ظلمن د ظلم للعالمین خپل مخلوقات د پاره ظلم اراده الله تعالی نه لري ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دا اوس هغه پنځم مقام دی دعوا د توحید د پاره شپږ مقامات وکړه سورۃ آل عمران کې نو څلور مقامات مخکې ذکر شو د پنځم مقام پنځم ځل دی چې الله تعالی دعوا د توحید ذکر کوي او دغه دعوی د توحید په ذکر کولو کې مقصد دې سره څه شه دی تشجیع علی القتال دی الله تعالی په قتال باندې تیزی ور کوي بہادری الله تعالی ور کوي چې ایمان ولو بہادر شو شابه جهاد شروع کو جهاد لپاره تیار شو ولی ځکه چې دغه کافران دغه يهود او نصارا د تاسو د نظریه او د عقیده دشمنان دي چې هغه عقیده او نظریه هغه د توحید ولده لله ما فی السماوات و ما فی الارض او دو کله عیسی علیہ السلام کله عزیر علیہ السلام کله الملائکه بنات الله کله لات منات عزا نو تاسو عقیده د توحید د لپاره به jihad نکو عقیده د توحید د لپاره به jihad کو دغه jihad تاسو وکړو چې د تاسو عقیده نظریه هغه ټولو کې اوچت شي او د تاسو دین هغه مستحکم شي ولله اور خاص الله تعالی د پاره دی ما هغه څه په سماوات چې پاسمانونو کې دي و ما فی الارض اور هغه څه په ځمکه کې دي ملکن و خلقا و تصرفا و الی الله ترجع الامور اور خاص الله تعالی طرف ته ترجع رجع بکیدل شي الامور د امور ای الامور كلها تمام امور رجع دب الله تعالی ته کیدل شي کنتم خیر امه اخرجت للناس نو ګوره ربط ما قبل سره داده سګوره تاسو کله افضل امت یو نو افضل امت سره افضل الاعمال مزا کوي اور ټول اعمالو کې افضل عمل هغه jihad فی سبیل الله دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ذروه سنام الاسلام الجهاد فی سبیل الله ذروه سنام الاسلام الجهاد فی سبیل الله نو تاسو سرا اے افضل امتا جهاد مزا کئی جهاد روانه سو کنتم خیر امت یو تاسو بهترین امت اخرجت سرا وبستلی شویو تاسو للناس لنفع الناس لنفع الناس د پاره د فائدې د خلکو تأمرونا اوس د خیریت ولا وجه بیانې دغه خلکو د پاره نفع هغه څه شه دی تأمرونا تاسو امر کو بالمعروف په معروف باندې نو معروف نه مراد یا فرد کامل څه هغه توحید دی او یا مطلق نیکی دی بالمعروف وتنهون عن المنکر اور منکو تاسو د شرک نه منکو تاسو د معصیت نه وتؤمنون اور تاسو ایمان راوړو بالله په الله باندې ولو آمنا اور کچرتا ایمان راوړې اهل الكتاب اهل کتابو پچا باندې بمحمد صلی الله علیه وسلم په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړې لکان خیر لهم نخامخ لکان الايمان لکان الايمان ګوره دې کې یو تعبیر دی چې وای لګاو نو ډېر یو خسته عبارت په درته ولګي آسان بشي يهوديانو نصاراو د پاره ګوره هغه خپل ځام کې پدوو باندې ایمانو يهوديانو پدوو ایمان یعنی ایمان بالله اور ایمان بی موسی عیسایانو پدوو باندې ایمان ایمان بالله ایمان بی عیسی نو دغه دې کې ولو آمن اهل الكتاب لکان د خچرته دوی ایمان راوړوي نبی علی صلوات و سلام باندې هم یعنی کچرته دوی درې ایمانونه راوړي درې ایمانونه يهوديانو ایمان بالله ایمان بموسی ایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم اندرنګ عیسایانو ایمان بالله ایمان بعیسی ایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم نو خیر لهم دا دوی د پر بهترو نو تعبیر لاند سی ولګاو لکان الايمان بهؤلاء الثلاثه بهؤلاء الثلاثه نو خامخ ایمان په درو واړو باندې دغه درو باندې چې هغه ایمان بالله اور ایمان په خپل پیغمبر اور ایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم خیر لهم من الايمان باثنين من الايمان باثنين هغه ایمان نه په دوو باندې
منهم بعضی د دوینا المؤمنون ایمان ولدی یعنی یهودیانو کې هم نصاراو کې هم ایمان ولدی یهودیانو کې چوک عبد الله ابن سلام او د هغه ورور هغه نور ملګری اور اندرنګي نصاراو کې ادي ابن حاتم اندرنګي نجاشی بادشاہ د هغه ملګری واکثرهم خو اکثر د دوی الفاسقون فی العقیدته الفاسقون فی العقیدته هغه بدمعشان دي په عقیده کې ها فاسقان فی العقیده لن یضرکم الا اذى نو اوس ربط ما قبل سره دادی چې یا الله مونږ خو تیار یو د پاره چې مونږ به امر بالمعروف نهی عن المنکر کوو خلکو د توحید حکم کوو او شرک نه به خلق منی کوو خو یرا دغه خلق را سره بیا jihad شروع نکي جنگ را سره ونه کی نو الله یی تبا سکل تاسو امر بالمعروف نهی عن المنکر صحیح طریقې سره کوو کنه نو کافران به دومره مغلوب شي صدو خو اول سره وسن رسیدو به صرف تاسو ته د جبې تکلیف رسي لاس او چتولو بده کې وس نوي لاس او چتولو بدوي تا اړو موقع جرأت په دوی کې نوي چې دوی تاسو باندې لاس اوچت کی کبیا بالفرض والمحال لاس در باندې اوچت کو مقابله تر اوتلهم نو بیا به شکست خوري تاسو سره به مقابله نشي کولای لن یضرکم هرگز دوی تاسو ته ضرر نشي در کولای الا اذى مگر اذیت هغه تکلیف کام تکلیف څه معنا یعنی الا سبا وشتما دغه اذن کې دغه تنوین دی کړه د تقلیل د پاره دی ښا الا اذن قليلا مگر لغون تکلیف هغه لغون تکلیف عبارت دی اذیت باللسان نا څنګه په شبي سره تکلیف دی څنګه زیاړي زورل دی ښا بس دا بدرته وکی و ان یقاتلوکم اگر بالفرض والمحال یقاتلوکم دوی جنگ وکړلو تاسو سره یولوکم نو وبګرځي دوی تاسو ته الادبارا شاگان خپلې یعنی دو به تاسو ته بیا سبکی بیا د بی د معافی نو پانی بکی در څنګه شاګانې به د تواړي نو بس بیا به د تختی ثم لا ينصرون بیا به د دوی امداد نشي کوله بعد الادبار معنا دا سبه تاسو نصر چوخلص ول نشي ښا ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا ضربت یعنی ټپا وهلی شوی دی مهر وهلی شوی دی اور لازمه معنا د دی ولدا ای الزمت لازم کړل شوی دی مقرر کړل شوی دی لکه څنګه ټپا ولګي کنه ټپا هغه مضبوطه وي هغه لری کیږي نه مهر ورته یی کنه یعنی مهر زدا دی نو اندرنګ دو باندې مهر لګول شوی دی یعنی لازم کړل شوی دی مقرر کړل شوی دی علیهم ای علی الیهود مراد یهودیان دی ذلت خواری اینما ثقفوا ما عموم د پاره دی ښا اینما ثقفوا اینما وجدوا فی جميع الاحوال چرته هم څه دوی مونډل شي په ټولو حالتونو کې دا به ذلیل او خواري دا صورتونه بیا مستثنا دي ذلت او خواری نه به څنګه دوی بچ کیږي الا بحبل من الله الا بدین الله مگر په دین د الله تعالی سره څه معنا یعنی مسلمانان شي نو بس دغه ذلت او خواري نه به بچ شي وحبل من الناس اور دویم صورت دغه ذلت او خواري نه بچ کیدو ولا څه شه مگر وحبل من الناس پر سید خلق سره څه معنا یعنی په تعاون د خلق سره نو الناس نه مراد خو مسلمانان شي نو دا بیا عطف تفسیری شي ښا یعنی دین د الله تعالی سره چې بس مسلمانانو ملګری شو نو دغه ذلت او خوارینه باد شو او یا دغه الناس نه مراد خو بیا مطلق انسانان وي نو بیا د دو گاونډیان ملکونه د دنیا نور ملکونه دنیا نور خلک هغه سره به دوی یعنی اتحادونه وکي هغه سره به څنګه په څنګه باندې ودرېږي او دغه ذلت او خوارینه به ځان باج کی لکه نن سبا يهوديان هغه امریکای پورې تکیا دي نصراو پورې تکیا دي خپل هغه هیڅ شی نشي کولای هغه باندې دا ډاډا دي او په دنیا باندې بدشي کوي او خلکو باندې ظلمونه کوي وباء استحقوا مستحق شوی دی دوی بغضب فغضب سره من الله جانب د الله تعالی نه وضربت الزمت لازم کړل شوی دی مقرر کړل شوی دی علیهم په دوی باندې المسکنه الفقر
او دی ولا خسته معنا امام نصفی رحمت الله علیه کړي ای خوف الفقر مع اليسار، خوف الفقر مع اليسار، یره د فقر سره د مالدار والینا. او یقینا نن سبا چې يهوديان وګوري هغه کې اندقه بیماری دی ښا، هر څومره مالدار وي خو هغه خوې به د سی وګي وی کنه طبيعت سیره د جهان فقیر دی. لکه مونږ او تاسو پښتنو کې هم ډېر خلک د سی وي کروڑپتی اربپتی به وي چې واسکاټي وګوري د لیدو نه وي ها، ورګه به ساره چوامه کپڑے وګوري د لیدو بنوي، خوراکي وګوري د لیدو بنوي. نو دغه شان دي هغه ولی چې زړه اصل مالدارواله خود زړه دی کنه. نو دغه يهوديان د په زړه غریبانانی زړه کې به ولا د فقر ولا يروي غریب کېږم ان دا واجدې چې نن سبا يهوديانو پورا دنیا معیشت باندې قبضه لګولې دي. پورا دغه ګوره پاکستان دغه IMF ولا قرضدار دی کنه ها، اندرنګ دنیا ټول ملکونه قرضداري دي، دا ټول يهوديانو قرضداري قرضې ورته ورکړي سودونه کوي اندغه یره دی ور سره چیرې خدغه شی بان شي سود بان شي زبې څه خورم اندي یری یری کې وخت دی. وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم دغ ذلت اور مسکنت ذالک کې ذالک الذلت والمسکنه بانهم په سبب د دې چې بشک دوی کانو یکفرون چې دوی کفر کول بیاات الله پایتون د الله تعالی ويقتلون الانبیاء اور قتل کول دوی انبیاء بغیر حق ناحق ويقتلون الانبیاء مختلف زمانوں کی مختلف زمانوں کی بغیر حق ناحق ذالک الکفر والقتل اوس دغه یعنی مخ کې علت وو ذلت اور مسکنت د پارا ذالک بانهم كانوا یکفرون اوس دغه ذالک د علت بیانې د کفر او قتل د انبیاء وتا ذالک الکفر والقتل بما اسوا نو د دې کې هم مصدری دي اور با سببی دي نو مؤولی ک بتویل مصدر بما اسوا بسبب معصیتهم وكانوا يعتدون بسبب معصیتهم واعتدائهم اور قانون سے داخل شوه دي واعتدائهم المسلسل قانون سے داخل شي کانا په مضارع باندې استمرار پیدا کوي نو بسبب معصیتهم واعتدائهم المسلسل ليسوا سواء. نو ګورا سمندر دی کنه سمندر هغه کې شګیم وی خدای دې څمن غلریم ورکی وی نو دغه ټول اهل کتاب هم برابر ندي دوی کې دغه خاص خلق هم شته کنه خو قیمتي خلق هم ورکشتا. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې ایمان تی په دواړو لاس السلام وی لیسو ندی دوی سوا انده خبر دی نو اولی کا مستوینا لیسو مستوینا ندی دوی برابر من اهل الكتاب او دا بیان د فرق کوي ښا چې دا برابر ندي من اهل الكتاب بعضی د اهل کتابونه امه یا وډل دي قائمه على التوحید څنګه قائمه دي على التوحید یتلون الولهغه آیات الله آیاتنا د الله تعالی آیاتونو د الله نه مراد قران آیاتونه دي ښا یعنی په قران باندې ایمان راوړل دي. انا الليل انا د جمع د ان دي اور په معنی د اوقات ښا اوقات د شپې کې انا الليل اوقات الليل یا اطراف الليل وهم يسجدون په حال کون د دوی کې چې دوی سجدا لګي نو ذکر د سجدي چې دا رکن اعظم دی د منځ اور مراد ورنه مونږ دی ښا ځکه سجدي حالت کې کو تلاوت نه کیږي کنه تلاوت کو قیام په حالت کې کیږي یتلون آیات الله انا الليل وهم يسجدون ای وهم يصلون. نو ګورا څکل شپې د قشانتي عبادتونه کوي نو ورځې خو په طریقې اولا سره به کوي ښا چې یو سړی شپې عبادت کوي شپاتي رہی نو ورځې عبادت خو هغه ته به هیڅ شیم نه دی او یا معنا دا چې ورځې نور مصروفیات دي او بیا ورځې هغه مصروفیات کوي او شپې الله تعالی لاړوي شپې منځونه کوي. او نور صفاتونه یؤمنون بالله دو ایمان ستي په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخر باندې ويأمرون بالمعروف اور امر کوي بالمعروف وينهون عن المنکر ويسارعون فی الخیرات اور منڈی وہی یسارعون مقابلے کئی یسابقون یو بل مخکی کیگی فی الخیرات فی حصول الخیرات په حاصل ولود خیرات په حاصل ولود نیکیانو کی ولی کئی دغه یو بل مخکی کیگی ولی خشیت الفوت خشیت الفوت د وجد یری د فوت کی دو لکه څنګه ابو بکر اور عمر رضی الله عنهم څنګه نور صحابه کرام رضی الله عنهم څنګه به نیکو کارونو کې منډي ویلي یو بل نه مخکې کېدلو و اولئک من الصالحین
و اولئک او دغه کسان من الصالحین نیکانو ندي وما يفعلوا اور هغه څه کوي دوی من خیر څه نیکینا فلن پس هرگز یکفروه ينکروه د دې انکار به اونکړل شي فلن یکفروه یعنی د دې نه شکرې به اونکړل شي ناقدری به اونکړل شي د دوی نیکی زری برابر نیکی وي هغه ته د قدر په نظر به کتل شي او یا بل معنا فلن یکفروه ای لن يحرموا ثوابه صدوب محروم نکړل شي ثواب دغه نیکینا والله علیم بالمتقین الله تعالی عالم دی په متقیانو باندې نو اعمال به ضایع کین